بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، پښتو ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن به ویډیو کې وغږیږو چې څنګه کولی شو چې فیسبوک میسنجر باندې چې کوم ملګري لومړي ځل لپاره راځي یا موږ ته لومړی میسج کوي، نو څنګه موږ د هغې لپاره د ښه راغلاست یو میسج واستوو خود بسرې. لکه مثال په توګه باندې که زه یو چاته ریکویسټ کوم او هغه لومړي ځل لپاره زما مسنجر ته یې میسج کړی یا زما ملګری شوی، نو څنګه خود بسرې میسج ورولېږو چې هغه ما ته یو څه میسج راولېږي، زه ورته وایم چې څنګه یې، سلام یا ښه راغلاست. پوه شو دوستانو، همدغه شانې نن موږ دغه ویډیو کې غږیږو. اول که تر ټولو اول زموږ چینل ته نوي راغلی سئ، زموږ چینل څه سبسکرایب کړئ او هم دغه بیل آیکن ووهئ تر څو پورې زموږ ویډیوګانې تر ټولو اول تاسو ته ورسېږي. که چېرته ویډیو مو خوښه شله نو لایک کول د سره مه هېروئ. دوستانو تاسو ته به زه په ډسکرپشن کې یو لینک درکړم، هغه لینک به تاسو چې کوم دی بیا هماغه دغه به ځان ته ډاونلوډ کړئ له پلی سټور نه، هماغه آټو پلی میسج. ښه دوستانو، داسې کوو دوستانو چې دغه ته ورځو، پلی سټور ته ورځو. ما سره هغه لینک شته، زه بیرته به ډسکرپشن کې درکړم. تاسو به داسې کار وکړئ چې د پلی سټور نه به هغه اپلیکیشن ځان ته ډاونلوډ کړئ. دلته به دوستانو زه دا لینک سپیس کړم، دغه دوستانو اپلیکیشن دی. تاسو یې کولی شئ چې دغه لینک په کروم کې چې دغه کې دوستانو داسې ګورئ. دوستانو دغه اپلیکیشن دا رقم دی، که دلته زه داسې پیس کړم نو ما ته به هغه اپلیکیشن لینک راوالي. دوستانو دغه هغه اپلیکیشن دی چې زه درته وښایم تیار، ما ځان ته له مخکې نه ډاونلوډ کړی. دغه اپلیکیشن به تاسو په لینک کې ځان ته انسټال کړئ. ښه دوستانو، ما تیار ډاونلوډ کړی، نو زه به یې ځان ته تیار اوپن کړم. ښه دوستانو، دا چې کله اوپن کړئ دوستانو دا رقم مخپاڼه به راشي. دوستانو مخپاڼه چې راشي دوستانو مخکې دا داسې غیر اوپن وي. صبر وکړئ دوستانو یو دقیقه. ښه دوستانو، دا به زه د سر نه انسټال کړم تر څو پورې ښه پرې وپوهېږئ. انسټال باندې به داسې کلیک کړئ دوستانو. هیله ده چې ویډیو هم اوږده نه شي. دغه یو ځل ما مخکې انسټال کړی نو دې لپاره اوس وارننګ راکوي. نو اوس به وارننګ ختم شو. لږ صبر به دوستانو وکړئ. دا اوس په یو څو ثانیو کې انسټال شي. دونه نه دوستانو، کم ایم بي ده خو بیا هم دوستانو دوستانو انسټال شو. دا چې داسې اوپن کړئ دوستانو، داسې یو مخپاڼه به راخلاصه شي. مخپاڼه چې دوستانو راخلاصه شوله، اول به دې ته اجازه ورکړئ. دا به ایډ کوئ. ایډ کې به دوستانو تاسو په دې توکمه کلیک کړئ تر څو پورې دا اجازه واخلي. وروسته به بېرته شاته راشي. دا به ایډ کړئ دوستانو، دا به الاف کوئ. بیا به دوستانو په دې باندې کلیک کوئ. کوم شی چې تاسو په کار دوستانو هغه انیبل کوی شي، چې کوم مو نه په کار ټیلیګرام ته هم میسج استولی شئ. ښه دوستانو، دلته به دوستانو راشئ، که چېرته تاسو غواړئ چې هر وخت دا میسج ورشي، نو هر وخت کې څوک نه غواړي، یو دقیقه صرف یو ځل یې غواړي. لومړي ځل لپاره څوک رایي ون ټایم چې لومړي ځل لپاره چا میسج کوم هغه ته به ورځي دوستانو. دلته به دوستانو تاسو هغه د ښه راغلاست میسج ولیکئ. زه لیکم ښه راغلاست درته وایم، ښه راغلاست درته وایم دوسته یا ملګریه په خیر راغلې. په خیر راغلی. سمه دوستانو، دا چې مو ووهلو دوستانو بیا به داسې وکړئ چې کله مو دا کلیک کړو دا به بیا داسې کړئ. صحیح شول دوستانو. ښه دوستانو، دلته د دې کار خلاص شو. دا به بیا دوستانو داسې بند کړئ. بند مو کړو دوستانو، را به شئ یو اکاونټ ته. زه به د دغه اکاونټ نه، دلته ما سره یو اکاونټ شته چې هغې کې دا ملګری نه دی ورسره، زه به هغې نه لومړي ځل لپاره یو میسج وکړم دوسته. زه به دې ته یو میسج وکړم. صحیح شوله. ګورئ دوستانو دغه دی راغلی. ښه راغلاست درته وایم، ملګریه په خیر راغی.
پام مو دوستانو دغه لیکنه موږ ته راولېږله ځکه صرف موږ سلام استولی و که له دې څه تاسو څه لیکئ دوستانو نو هغه به خپله همداسې راځي خو صرف هغه یو ځل لپاره به تاسو ته دغه شانتې دې لپاره تاسو نورو هم ټوپلی میسج شته دی نور به دوستانو هماغه میسج راځي صرف یو دفعه دغه شو خو دوستانو دا وه د نن ورځې ویډیو چې د یو ملګري په غوښتنه مې وکولی شو چې څنګه وکولی شو په میسنجر کې خپل ملګرو ته ښه راغلاست میسج جوړ کړو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوې تر بیا چې په نوې ویډیو کې تاسو په خدمت کې حاضرېږي خپل ورته اجازه ورکوئ د خدای په امان